چې د ده دا پیسې ورکړي، د ده دا ما برخه ټولې خو ما نه وړلې، ما د خپله برخه ترې اخیستې. نو ما ته ویلي هغه نو یو زنګ هم سوی یم، زنګ هم سوی خټک منیجر د بانک. زه ورغلم نن ورغلم، ما ته منیجر وایي زه خو پیسې نه درکوم. ولې؟ وایي دا هغه چې کوم ده د ایجاز دا وایي ما سره په پاکستان کې پروت ده، هلته ما سره بیا جنجال کوي او دا زورور سړی ده. دا زه دا پیسې مالو خټکه ته د افغانستان ستره محکمه نه منې، نو زه خو اوس دلته خپل هم داسې بدماش ګوټې غوندې یم او د سترې محکمې کاغذ هم ده راسره، فیصله، او د بانک د افغانستان بانک کاغذ هم ده راسره، او دی هم د تیار پاکستانی. دا خټک هم پاکستانی ده او دا عوام هم پاکستاني سره ده، او د ما څومره رابطه ده په افغانستان کې، په تر رئیس جمهوره پورې زه رابطه لرم. ته پوهېږې دا دماغ یې په کټکي شو وایي، دا د اډوال خط او دا د محکمې کاغذ سکیورټي ته ویل وایي دا وباسئ. آی سویر ما جنگ شروع کړم، د سکیورټي پلار مې نصیب اصلی، ولې دلته سوال ته راغلی یم. خو جنجال زیات څه، هلته یو دوه افغانان و، هغه هم ځانو ته بدماشان ویل، هغه هم د هغوی په طرف باندې ودرېدل. خو بېرته زه راغلم بانک ته، مل دا کاغذ خو داسې وغورځوه، اډوال بیا زنګ شي وایي خو څه به مو سر خوږم. 4 میاشتې ستره محکمه او د افغانستان بانک خټک ته وایي دا پیسې ورکړي، خټک یې نه راکړي. او دا د دوی قانون کې دا شی دی، ته بانک ورباندې بندوی شي او پیسې په زور ترې اخیستی شي، ځکه دوی سره یې تضمین ایښی هلته په سنټرل بانک کې. ما ډول ته ویل دا څه شي شو مې وینم، وایي ما ته غوږ ونیسه، مل څه شي دي؟ وایي د ما وس نه پکېږي، د سنټرل بانک وس وایي په نېشنل بانک د پاکستان نه کېږي. مل ولې؟ وایي وروره بس زه دومره درته خجالت یم. و خلکو خو دغه خان افضل اډوال ونه پېژنئ، خو بیا مو مړ کومه څه رقم ته تاسو ننګرهاریان یئ، را پیدا کړئ سیلار چې نه را پیدا کوئ، دغې موضوع لپاره به را پیدا کوئ. ملول اډوال صاحب وایي وروره د ما وس نه کېږي. داودزی وزیر داخله و، داودزي زه وزیر داخلې ته وغوښتم، وایي د ایجاز سره دې څه جنجال شروع کړی؟ مل ولې؟ وایي افراطیاب خټک او دغو خلکو شیرپاو میرپاو ده ته بیا زنګ ویلی چې ما باندې اریزه له پاکستانه سوې چې دا سړی مو در سم کړي، د مونږ ایجاز تنګوي. وایي ده پورې به نه لګېږي کنې وضعیت دې خرابوو. وایي د سترې محکمې خط ده راسره، وایي غلی شه لږې کښېنه، غلی لږې پرېږده، دا معامله خطرناکه ده، ګوتې مه کوئ. ودې ما پیسې دي، څنګه ګوتې نه کوئ؟ ما وایي بندي کېږي. قرآن دې ما ووایي که درته دروغ وایم، د ما پیسې سترې محکمې فیصله کړې، د افغانستان سنټرل بانک خط را کړی، پیسې مې ټول بیلونه په لاس دي، ستره محکمه خط درکوي خو فیصله درته کوي ګټلې به دي، ایجاز تښتېدلی پاکستان کې ناسته او پیسې چاته نه ورکوي. خو له دغه جې نه راووتم، دغه جې نه چې راووتلم کار ونس. یو چا راته ویلي وایي زه یوه لاره درته ښیم، د خټک ته مې اخطار ورکړم، په قرآن کې دی په پاکستان کې هم پرېږدم، و یوه لاره درته ښیم، زه لاړ شه د پاکستان سفارت ته، د پاکستان سفارت دې ما ته ووایي زه دا پیسې در کوم. و خلکو دا خبرې مې ریکارډ کوي، د پاکستان چپي د طالبانو په وخت کې هلته یو چای چې کلی دا به ټنګه کړو. مل د پاکستان سفارت دې کې څه کار ده؟ وایي د پاکستان سفارت چې لاړ نه سي بس پیسې نه در کوم، زه استعفا کوم خو تا ته پیسې نه در کوم. او د پاکستان سفارت زه په ژوند کې نه یم تللی، ځکه کار مې نه و. لاړم حاجي نذیر احمدزي پسې، چا ټول ویلې دا وایي پاکستان سفارت سره اړیکې لري، د پارلمان معاون هم ده. ملواجي وایه مل یو کار مې بند او دا به څنګه شي؟ وایي څنګه مل دغه پیسې او بلا بلا بلا. ما په دې جنجال باندې ټول خلک خبر وو. وایي امر کوه، مل دا سفارت ته باید لاړ شو چې دغه خټک ته ووایي دا پیسې ما ته راکړي. مل هغه راته ویلي چې سفارت راته وایي دا کار دې کوو. وایي اله زه چې ځو 2-3 لنکوزره مو را روان کړل او په لنکوزرو کې کېناستو. پارلمان معاون مې د پارلمان معاون مې سفارت ته په هغه کې بوته چې ورته وایي په څه چې خلکو ته ورولي پښتو دا راته هغه ننواته. په ننواته کې مې دا سړی واروست چې ور مې اوس سفیر ده او برکي په نامد برکای چې و د عیسای ملیټري نماینده ده او نظیر ده او زه یم کېناستلو، خبرې مبرې مې وکړې. نو هلته اوس ورته لګیا یم چې ما زه خو په پاکستان کې چې کوم دی زما خو ټول تعلیم په پاکستان کې شوی دی او مړه موږ خو چې پاکستان خو زمونږ کور دی، زه خو هلته پیدا شوی یم او افغانستان کې خو اړو زمونږ ولاکه دلته هېڅ کار کېږي.
وای نو ته ماته وایي ته کله پاکستان سفارت راغلی مل نه که نه جي مونږ خو څوک دلته کې راغواړي نه. وای ولې نه دغه وای ولې نه راغواړي غورې مې ویلې زه ډېر تکړه سړی یم او چې ځوانانو رئیس هم وم د کوچانو معاملین دي او پلانکی یم ده او ډینګری یم ده بس صفتونه مې وکړل چې دوی ویلې چې کوارم څه وایي نو ویلې وای ته ولې دلته نه راځې مل دی یعنې ایسته به سهار غرمه ماښام دې معذري دلته وي عادي نظیر خو طبعا پیژندل زنګي سواغه ته ویل بانک ته وای دا معامله ور خلاصه کړې خلکو ته او پیسې مل دې ما دې سترې محکمې دي ورغلو خټک ویلې وای زه اوس چل درته ښیم دا دې ما پیسې به وای دي چې راواخلئ وزارت عدلیې ته به یې ولیږم 2 میلیونه ټولې وای چورې کوي سره هلته بس اوس هر سره خپلې پیسې دې واخلئ په 10 ورځو کې د پاکستان سفارت ماته پیسې راکړې په جمهوریت کې سترې محکمې قاضي القضات واس په 19 د وزارت داخلې واس په 19 د افغانستان د سنټرل بانک واس په 19 د افغانستان په افغانستان کې سفیر ماته پیسې راکړي د پاکستان سفیر بس زه مجبور مکلف یم چې هلته سهار او غرمه سلامي ته ورسم ځکه چې بیا بله ورځ بیا بل کار ورته بندېږي او بیا د ما کار څوک نه کوي نه داودزی کولی شي نه قاضي القضات هغه فرعي قاضي القضاتو نه هغه کولی شي نه بل کولی شي ته پوهېږې تا رئیس جمهور په هر کې واک نه لاره د پاکستان د سفارت او د پاکستان د نورو ځایونه هر یو رئیس جمهور به دې موږ دوی ته یو سجده کوله بیا به تتله 80 کاله کېږي چې په تا پاکستان حاکم ده 80 کاله 80 کاله کېږي په